الله وبرکاته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم ملګرو ریحان سواتی صاحب را سره د رسمۍ لپاره کوم مخامخ ډېر په ښه لوکیشن کې ولاړ یو غواړو چې ریحان سواتی صاحب ستاسو سره مخاطب کړو ډېر ښه شاعر دی تکړه ملګری دی او یو ټپه ورته ډالۍ کوم چې په ما د خپې لاسونه سره کړو په ما د خپې لاسونه سره کړو د نغري ایرې به څوک جارو کوي نه ریحان سواتی صاحب ته خواست دی چې زموږ سره خپل شعرونه شریک کړي ډېره زیاته مننه کوم ثاقب صاحب تاسو او رجیب شاکر صاحب او ډېر خپل منظر دی بهرحال ماښام د ټایم نه ضایع کوم خو څو شعرونه به د ثاقب صاحب په غوښتل تاسو سره شریک کړم ارشاد شعرونه دي چې نور ستا د جدایۍ زغملو توان را پکې نشته نور ستا د جدایۍ زغملو توان را پکې نشته نور ستا د جدایۍ زغملو توان را پکې نشته او جانانه بس کړه راشه اوس خو جان را پکې نشته ډېر زبردست ډېر ښکلی ډېر مهرباني او د خپلې پښتنې خاورې له مینې د خاطره د خپلې پښتنې خاورې د مینې د خاطره د خپلې پښتنې خاورې د مینې د خاطره او بس پټ په پټه سوځم اندایران را پکې ډېر ښکلی یار ډېر زبردست ډېر مهرباني او شعر د ثاقب صاحب چې دا کور چې آباد د یو چا د برکته دا کور چې آباد د یو چا د برکته دا کور چې آباد د یو چا د برکته او اوس هم شته خو افسوس هغه انسان را پکې ډېر زبردست ډېر ښکلی ډېره مهرباني مننه دا کور چې آباد د یو چا د برکته اوس هم شته خو افسوس هغه انسان را پکې نشته ډېر زبردست یاره دنیا مې اسره کړې په دنیا پسې روان یم دنیا مې اسره کړې په دنیا پسې روان یم او خاص فکر یو ذره د هغې جان را پکې نشته دنیا مې اسره کړې په دنیا پسې روان یم او خاص فکر یو ذره د هغې جان را پکې نشته او ریحانه بس کړه راشه دا ټوټې زړه مې پیوند کړه ریحانه بس کړه راشه دا ټوټې زړه مې پیوند کړه ماده نوره د صبر امتحان نشته ډېر ښه ریحان صاحب ډېر زیاته مهرباني ډېر زبردست غزل کې شریک ډېر زیاته مننه یار ډېر